جالبه دنیا ده. یو وخت چې به خلکو اسان درلودله نو خلکو به دیو ته مالداره خانان ویل، خو په اوسني وخت کې چې کله څوک پر آس سپور وي یا آس ولري د وخت خلک ورته دلاکان وایي، په داسې حال کې چې دلاکان یو نوم دی پر یو انسانانو باندې ایښودل شوی دی. نو نومونه او الفاظ موږ ټاکلي دي او موږ یې هر څه ته کاروو. دا آسونه مې ولیدل هلته زما شا بیکګراونډ کې کیدای شي وینئ یې، نو دا مسایل مې په ذهن کې راوګرځېدل چې پخوا به د آسانو درلودونکو ته خلکو خانانو مالداره ویل او یعنی خاص خلک به یې ورته ویل، اوس دلاکان ورته وایي، په داسې حال کې چې دا هم انسانان دي. دا د دلاکانو د بل لفظ چې څوک یې په سپک نامه کاروي، دا د وخت د خلکو ظرفیت دی چې په څه رقم یې کاروي. نو ښه وخت ښې چارې.